د مردان په هسپتال کې د یوې جینۍ سره غلط کارونه شوي دي. کتونکو صرف د مردان هسپتال نه داسې ډېر هسپتالونه شته چې هغې کې د جینکو سره د ښځو سره داسې غلطه رویه غلط کارونه کیږي. دغه یو ویډیو چې اوس په سوشل میډیا باندې خپریږي د دغه جینۍ انټرویو هم راغلی ده چې ما سره د مردان په هسپتال کې غلط کار وشو او زما پرتوګ دغه اسپایي ایستلو. دغه جینۍ وایي چې زه هسپتال ته لاړم، زه بیماره وم او ما خپل علاج کوو. په دغه دوران کې زه ویټینګ روم کې ناسته وم چې اسپایي راغللې او دغلته نور څوک نه ول، ما ته یې لاس راواچوو او زه یې بدنامولم، ما سره یې دغه غلط کارونه کول. ما دغه ټیم کې چغې جوړې کړلې، ما پسې یې ور بند کړی و. خو دغه ټیم کې څه خلک راغلل او زه ترې راخلاصه شوم. دغه انټرویو چې دغه جینۍ ورکړې ده او ویلي دي چې ما سره په مردان هسپتال کې دغه غلط کار شوی دی. کتونکو که موږ وګورو صرف د مردان هسپتال نه داسې ډېر هسپتالونه شته دي چې هغې کې د جینکو ښځو سره دغه شانتې بدکاریانې کې غلط کارونه ورسره کېږي او دغه کارونه به مخکې په پنجاب علاقو کې کېدل. په پښتونخوا کې به داسې غلط کار نه کېدو چې دغه ناسور دغه بیماري اوس زموږ په پښتونخوا کې هم پیدا شوې ده. په هسپتالونو کې داسې نامرده کسان شته چې ډاکټران شوي دي، ټول نه یادوو، کمتره داسې ډاکټران دي چې هغه د خپل حوض دپاره د نورو خلکو خویندو میندو سره داسې ناروا غلط کار کوي او خپل خواهشات ترې پوره کوي چې په دغه دوران کې ترې ویډیوګانې هم جوړې کړي او بیا د هغه ویډیوګانو د وجې راغواړي خپل حوض ترې پوره کوي. نو کتونکو د ویډیو جوړولو مقصد مو دا دی چې کله هم خپل لور خور ډاکټر له بوځئ نو خپله ورسره ځئ، ځکه چې داسې ډاکټران شته چې هغوی پردي عزت سره لوبې کوي. نو دا د دغه مردان والا واقعه چې در سره م شریکه کړله چې ویلي دي چې ما سره په مردان هسپتال کې اسپایي په کمره کې بنده کړی وم او دغه ناروا او غلط عمل یې راسره کوو چې راخلاصه شوم او بیا انټرویو ورکړله. معلومات تر دغه ځای پورې ول که خوښ شوي وي د موږ ویډیو لایک کړئ.